په دې کې علماو کلمونه کش کړي 7 شپې به وي 7 میاشتې به وي 7 کاله به وي. لیکن نن سبا علما چې د ایټم و توانو ته ګوري وایي دا زیات څه زیات 7 شپې زیات څه زیات 7 شپې. د الله حبیب وایي څه وخت چې معدې زور کوي او ایټمي جنگ لګېږي په دغه وخت کې به هند او سند سخته په غاړه کې سره لوېدلي پاکستان و هندوستان ښیي. هند به راولاړ شي پر سند به حمله وکړي سند به خراب کړي. سین به راولاړ شي پر هند به حمله وکړي چین ښیي. چین به پر هند وکړي هند به پر سند وکړي. چې تر څو پورې ایټم استعمال نشي او عظیم جنگ ونه شي د ملکو بارډرونه نه ختمیږي. چې بارډر ختم نشي امارت اسلامی راتلی نشي د بارډرونو به ختمیږي. اورې که نه په اوله دویمه میاشت به دلته په کوټه کې د امارت اسلامی باچي بلکې تر لاهور تر کراچي پورې. نبی علیه صلات والسلام وایي چې مهدي به له هغه ځایه حکم وکړي چې نیم پارس ته متوجه سي طالبان به په ایران ننوځي، نیم چاینا ته متوجه سي طالبان به په چینا ننوځي، نیم روسیې ته متوجه سي طالبان به په روسیې ننوځي. واورئ زه دا اوس زیری در کوم د روس د چاینا د هندوستان د پاکستان د ایران د دغه ګردو علاقو فاتحین دغه امارت اسلامیه ده. د دې باچي به پر دا ګرده ځای د الله حبیب وایي زه خو نه وایم دا به ګرده دلته راځي دا به باچي کوي. په خبر مې سر خلاص انتهایی قریب دی وخت انتهایی قریب دی وخت. دا خو مې دا درته وویل چې اوس څه راځي. مهدي علیه صلات والسلام چې ظهور وکړي پرپ پر 7 کال باندې دجال راځي. پرپ پر 7 کال دجال راځي. 7 کال دجال راځي. دجال له کومې خوا راځي؟ دجال له ایرانه راځي. له ایرانه دا خنجران ګرده دجالین دي دا نه دي دا شیګان. او یوه خبر ما دا واورئ د الله حبیب عجبه خبره کړې ده الله اکبر د قربان سم وایي په دې دجال به ډېر څوک پسې چې د لشکر دی. د الله حبیب وایي تخته تخته کشنی کشنی سترګې وي لنډۍ لنډۍ پوزې وي او ګول کماني رنګونه وي. دا د مریاباد غول شي دغه شیګان دغه هزارګان به په پسې. د الله حبیب وایي په پوه شئ که نه تخته تخته سترګې وي کشنی کشنی پوزې وي ګول کماني رنګونه وي داسې ګول ګول رنګونه وي ویښته به پر بدن کمی دغه به په پسې. دا به د دجال لشکري. دجال راوځي له ایرانه دا اوس لا درته وایم د ایران او د شام او د عراق د درو سره د کوچنۍ جزیره ده په مابین کې په دا کې بندي دی راوځي او دی اولار لاسپهان یهود په پسې کېږي له دا ځای راځي. نو کوټې والا خوا مه بدوي دلته هم نری راځي دجال ولې دلته اسلام ډېر دی که اسلام ډېر نه دی مسلمانان ډېر دي. دا خبیث په هغه ملکو کې ګرځي چیرې اسلام ډېر چیرې مسلمانان ډېر. مهدي علیه صلات والسلام به په دا وخت کې به مهدي علیه السلام په یوروپ ننوتلی. په یوروپ ویټیکا د یو ځای ملک دی د هغه نوم دی. مهدي علیه صلات والسلام به تر هغه ځایه پورې رسېدلی. په پوه شئ که نه بیت المقدس به فتح سوی او یهود به ټوله مردار سوي چې لږ پاته چې هغه به ګرده وتښتېږي یوروپ. په دا شپو کې به بیت المقدس فتح. په خبر دي سر خلاص. د مهدي روح په عربو د یوروپ په خوا دی د امارت اسلامي روح په دې خوا دی. نو اوس یوه خبره زما د سمه واورئ طالبانو په دې پسې به بیا ارمان کوئ چې موږ څه بېکاره عقیده جوړه کړې وه. نبی علیه صلات والسلام وایي د مهدي مدد به الله سبحانه وتعالی په 2 قوتو وکړي. د مهدي مدد به الله سبحانه وتعالی په 2 قوتو وکړي. یو قوت به امارت اسلامی یو قوت به تبلیغی جماعت. نبی علیه صلات والسلام وایي اکثر لشکر به په نړۍ کې هغه جماعت چې له جنگ سره بالکل ناوله ده بالکل به په جنگ نه پوهېږي لیکن دننه به تقواداره مخلوق دا به د مهدي د لشکر غټ اهمه حصه دی. الله جل جلاله به له خپل غیب له خزانو جنگ ورزده کړي. نو زه بیا درته وایم د نن سبا بریلویان
دا چې راولاړ سوي دي د تبلیغي جماعت په خلاف باندې پروپیګنډې کوي، په خبر دي سر خلاص. والله لازم والله لازم زه په لس حدیثو در ثابتوم چې والله تبلیغي جماعت به د مهدي په لشکر کې یو غټ اهم لشکري. الله حبیب وایي دیندار دایان بی لیکن صرف دونه قدر دی جنگ به نه ایزده، له جنگ سره به بالکل نه آشنایی. د الله حبیب وایي دا خلک به د مهدي په لشکر کې غټ عظیم عیسی. بیا به هغه وخت موږ شرمنده چې تبلیغیان او امارت اسلامیه سر په غاړه په غاړه او دواړه د مهدي په لشکر کې رواني. بیا به موږ وایو دا موږ څه ویل، بیا نو څه پیدا کوي. نن لا درته د خپلو عقایدو خیال وساتئ، کتابونه ګوري، اشراط الساعه ګوري، قسم قسم فتنې به راپورته سي د بریلویت په شکل، قسم قسم کیسې به راپورته سي، د خلکو عقاید به چور کوي. خیر خبر مې دا درته کول دجال به راځي د مهدي په اووم کال باندې، په اووم کال 14 میاشتې تېروي په دنیا کې. څو تېروي؟ خطرناک عظیمه فتنه ده. الله اکبر. نو علیه السلام له نن نه 5000 کاله 6000 کاله مخکې تېر شوی. نو علیه السلام خپل امت له دې خبیثه ویرولی دي. خدای ته مې وساتي من فتنة المسیح الدجال، خدای ته مې د دې دجال له فتنې وساتي. دونه عظیمه فتنه ده. الله پاک دونه قوت ورکړی دی. یو کلي ته به راسي وي پر ما ایمان راوړه، هغه یې نه راوړو. دا د کلي د حیوانان، دا بوټي اورې که نه، دا خسمانان، دا کیتیانې میتیانې غنم چې خلکو کرلي وو هغو ته به لاس دی کوي راځئ ګرد به پسې روان سي. شپانه ته به وایي زه خدای ما باندې ایمان راوړه، شپانه به ورته یا زه خدای خو په اسمانو کې ته دلته څنګه راشې وسوی. وایي که مې ستا مور پلار را ژوندي که بیا خو مې منې. وایي مې د شپانه به دی ولاړ یې وې د مور قبر یې وې د پلار قبر یې، دا خبیث به ورته ودرېږي ولاړ څه زما په حکم څه. د مور قبر به هم لچ سي، د پلار قبر به هم لچ سي، دواړه به مور پلار به را ژوندي سي، د دجال پر څنګ به ودرېږي. بیا به ورته وایي زویه دا واقع خدای دی، دا ومنئ. وایي شپانه به ایمان پر راوړي. دا په حقیقت کې 2 شیطانان دي له قبره راپورته کېږي، یو یې د مور په شکل یو یې د پلار. دونه عظیمه فتنه ده چې دا مازې راووتې ټوله مړي په پوه شي چې هغه دی راووتې، ټوله مړي په خبر شي چې هغه دی راووتې. دونه عظیمه فتنه ده. او دا وخت به ډېر دې خوا دې خوا دې خوا هغه صاحب دې خوا یا هغه خوا هلته دلته ځای ورکړې هغه صاحب. اوس نو راسه بس ختم سو بیان، ختم سو، نور بیان نه کوم. بیا خپله کتابونه وګورئ، یو کتاب در ښیم هغه پیدا کړئ ګورئ استې اورې که نه.